سلامونه جوړ په خیر د نن ورځې څو مهمو خبرونو ته مو زه جنت هرکلی کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. د هینګاو په نوم د بشري حقوقو یوه ایرانی سازمان ویلي د 2024 زیږدیز کال له پیل راهیسې په دغه هیواد کې 14 افغانان اعدام شوي دي. د دغه سازمان په خبرپاڼه کې راغلي د دغو کسانو له ډلې د ځینو د اعدام لامل قصدي وژنې او د نشهیي توکو اړوند جرمونه بلل شوي دي. د خبرپاڼې له مخې په 2023 کال کې هم د ایران په بندخونو کې د 28 افغانانو د اعدام حکم صادر شوی و. د غزني امنیتي مسؤلین وایي چې د دغه ولایت په ناور ولسوالۍ کې د ببري په کلي کې د یوه کور د چت لویدو له امله یوه ماشومه مړه شوې او 3 تنه نور ټپیان شوي دي. د غزني د امنیه قومندانۍ ویاند ویلي چې د دغې پیښې ټپیان روغتون ته لیږدول شوي او د روغتیا حالت یې د ډاډ وړ دی. بلخوا وسلوالو د پاکستان د ګمرکاتو 2 مامورین وژلي دي. په پاکستان کې پولیس وایي وسلوالو د خیبر پښتونخوا د ډیرې اسماعیل خان په ولسوالۍ کې د ګمرکاتو په مامورینو ډزې کړي چې لږ تر لږه 2 تنه یې وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. او د عراق له زمار ښار څخه د سوریې په شمال کې د امریکا ستره نظامي اډه په نښه شوې ده. امریکایي چارواکو رویټرز ته منلي چې دوی پر اډې 15 توغندي لګېدلي دي، خو د تلفاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. یاد برید په داسې حال کې کیږي چې څه موده وړاندې عراق کې د اسرائیلو د مخالفې وسلوالې ډلې په یوه قرارګاه د هوایي برید له کبله د دغې ډلې 7 غړي ووژل شول. یا د ډلې ادعا کړې وه چې برید د امریکا له لورې ترسره شوی و. قدرمنو لیدونکو دا و د نن ورځې خبرونه. تر بیا ښه وختونه.